السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د عرفه روزه چې ده دا چا سنیول پکار دي د سعودي عرب سنیول پکار دي کنه پاکستان سنیول پکار دي. دا مارقۃ العرا مسله ده په دې وخت کې د علما مینس کې موږ د کوم تحقیق معلوم دی او زموږ په کله مطمئن دي نه غداري چې دا د سعودي سره نیول پکار دي او دغه وجمدار چې اصل کې دا د یو ورځ ده او په دغه ورځ باندې حاجیان عرفات ته خېږي او د دې ورځې نسبت هم چې شوې ده کنه د نسبت معنی هم د یوم العرفه او ورځ چې عرفه ده معنی یوم العرفه ورځ د عرفه معنی دا چې خلک عرفات ته خېږي اصل کې دی وقوف له اعتبار ده او دا د قم نه هم راځي او موږ دا ورځ بدلو را بدلو او دا فتوا چې کوم د شیخ ابن باز رحمه الله دا دکتور سلیمان الرحیلی چې د بګری یو تکړه عالم دی دا غم دا فتوا دا لہذا موږ ته تحقیق معلوم دی په دې سره مطمئن دی چې ته عرفه روزه در سعودي عرب سره ول پکاره والله اعلم.